دا ځوان حافظ حکیم طالب نومیږي. د هندوستان اوسیدونکی دی او غواړي د بایسکل په مرسته د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور سفر وکړي. هغه افغانستان د امنیت او عزت مرکز بللی دی. د دې اوږده سفر هدف مې دا دی چې د مکې مکرمې او مدینې منورې د لیدو شوق په زړونو کې لا پسې ژوندی شي. لکه څنګه چې د نن ورځې ځوانان د نړۍ ګرځېدو شوق لري. زه لومړی له حیدرآباد څخه تر ډیلي پورې پر بایسکل راغلم. دا چې د هند او قزاقستان ترمنځ ګډه پوله شتون نه لري، نو له ډیلي څخه د الوتکې له لورې د قزاقستان الماتي ښار ته راغلم. له هغه ځایه مې د قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لارې ووهلې. بیا د شیرخان بندر له لارې د افغانستان کندوز ولایت ته داخل شوم او اوس الحمدلله په کابل کې یم. په اصل کې مې افغانستان ته د راتګ ځانګړی پلان نه درلود، خو کله چې مې دا سفر پیل کړ نو په خپل منځ کې مې فکر وکړ چې کوم هیواد به راته امن، آرام او مناسب وي. د قزاقستان، ازبکستان او وروسته د افغانستان نومونه مې مخې ته راغلل. ما پریکړه وکړه چې د هندي لارې به ځم. هغه عزت، احترام او امن چې ماته افغانستان کې په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او کلتور وزارت راکړ، د نورو هیوادونو په پرتله بېساري دی. په قزاقستان او تاجکستان کې مې هم سفر وکړ، خو داسې عزت مې هلته ونه موند. په کندوز، بغلان او بیا کابل کې مې له خلکو سره په لیدلو کې په زړه پورې احساس وکړ. په رښتیا سره المسلم اخو المسلم دلته ژوندۍ تجربه ده. داسې احساس مې کاوه لکه خپل کور او خپل هیواد ته چې راغلی یم. زه په بشپړ باور سره وایم چې انسان ته رښتینی عزت یوازې هغه اسلامي نظام ورکولی شي چې بنسټونه یې د علماو، قراو او مفتیانو پر تقوا، بصیرت او سپېڅلي امانت ولاړ وي. په داسې نظام کې عزت او عدالت د ایمان د رڼا په څیر له هرې کړکۍ ځلوي او د ټولنې فضا د اعتماد، اخوت او انصاف په څراغ روښانه کیږي. له کابل څخه وروسته زه غزني، بیا هرات او له هغه ځایه ایران ته ځم. له ایرانه به دوبۍ ته لاړ شم او بیا د عمرې لپاره سعودي عرب ته. زما اصلي هدف دا دی چې پر بایسکل حج وکړم. نو پلان لرم چې د روژې مبارکې په میاشت کې حرمینو ته ورسیږم، عمره او حج ادا کړم او بیا هندوستان ته ستون شم. زه ټولو ګرځندویانو ته وایم چې لږ تر لږه یو ځل افغانستان ته راشي. د خلکو زړه، مینه، اخلاق او عزت به یې حیران کړي، ځکه چې دا اسلامي نظام دی او اسلام انسان ته حقیقي عزت ورکوي. نړیوالې رسنۍ ډېر وخت د لایک او فالورزو په لټه کې وي، په همدې خاطر جګړه ییزې او غلطې خبرې خپروي. که دوی وایي چې افغانستان کې امن او بدلون راغلی دی، نو سبا به څوک د دوی چینل وګوري؟ د دوی ایمان په پیسو دی، نه په انسانیت. زموږ ډیری مسلمانان چین، جاپان، مالیزیا او اندونیزیا ته ځي. زه به دوی ټولو ته ووایم چې یو ځل دې پر بایسکل مکې مکرمې او مدینې منورې ته د سفر تجربه وکړي. دا سفر انسان بدلوي. زه د افغانستان له اسلامي امارت نه له زړه مننه کوم. په پای کې د زړه له کومې دعا کوم الله جل جلاله د افغانستان او افغانانو ته د دنیا او آخرت کامیابي ور په برخه کړي.